نو انټرنیټ نن نسبتا کمزوری دی. زه به کوشش وکړم چې خپله خبره زر زر راغونډه کړم. موضوع خو مې په سر کې لیکلې ده، بیزار زندګي، چې پښتانه د اسلام نه وړاندې، یعنې پښتانه ظاهره خبره ده په دنیا کې 15,000 4,000 15,000 کاله تاریخ دی د پښتنو. نو زیاتره خو اوس مسلمانان دي پښتانه، او په مسلمانانو کې په سني عقیده دي. په سنیانو کې بیا د امام ابو حنیفه صاحب په فقه باندې زیاتره عمل کوي. که څه چې په پښتنو کې کافي اندازه شیعګان وروڼه هم شته او د نورو مسلکونو خلک هم شته، خو زیاتره اکثریت پښتانه مسلمانان یا سنیان او بیا په حنفي مسلک یا فقه باندې عمل کوي. او د دې نه علاوه پکې په یو ښه اکثریت کې یا په ښه شمېره کې شیعګان دي، او د دې نه علاوه به هم په نورو مسلکونو او فقه باندې عمل کوونکي مسلمانان هم دي. دا چې پښتانه په یړه مسلمان ګڼل شوي دي، نو دا خبره غلطه ده او دا خلاف عقل ده او د تاریخ د ټولو مروجه ساینسي سماجي علومو برخلاف ده. خو دا چې اسلام په ټوټل 1400 کاله وشو او بیا دې سیمې ته چې کله راغلی دی، لومړی جومات په ملاکنډ ډویژن کې هغه په سوات کې دریافت شوی دی چې په 1030 1028 1025 1035 یعنی 1040 خواوشا یا 1013 عیسوي خواوشا، یعنی پوره 1000 کاله وړاندې جوړ شوی دی. نو پښتنو ته اسلام چې دې سیمې ته راغلی وی، نو د دې وخت وشو 1000 کاله. خو ظاهره خبره ده چې دا 3-4 کاله د دې نه علاوه په پښتنو کې کم مذهبونه پاتې شوي دي، کم خلک د خلکو څه باورونه وو، څه عقیدې وې، په کم مذهب باندې وو، په کم مسلک باندې وو. نو دغې موضوع اړخ ته راځم. ستاسو نه مې غوښتنه دا ده چې اوس راشد خان وایي چې غږ دې نشته. ایاز خان وایي چې سلامونه ته دې. وعلیکم سلام ایاز خان، راځم خپلې خبرې ته. توحیدیار صاحب، نو د پښتنو د اسلام نه وړاندې اسلام دلته د محمود غزنوي په زمانه کې لومړی جومات په سوات کې جوړ شوی دی. دا په 1030 نه واخله د یوې اندازې مطابق د 1050 یعنی 1013 نه واخله 1050 دې خواوشا کې جوړ شوی دی. دا په سوات کوډیګرام کې زموږ سره د ملکنډ ډویژن په خطه کې لومړی جومات دی. نو ښایي دا چې په دغه زمانه کې او ویل کېږي د دې متعلق د ماهرینو دا خیال دی چې دا د محمود غزنوي په وخت کې جوړ شوی دی، کوم چې یو ترک یا د غزني نه راغلی ترک غلام باچا و. دغه وخت کې چې موږ حساب کتاب راونیسو، نو د پښتنو په مسلمانۍ کې په اکثریت بیا په قاطع اکثریت 1000 کاله وشو. ظاهره ده د دې نه وړاندې به هم پښتنو مختلف مذهبونو عقیدو باندې باورونه لرل. نو په دې باندې بیا د ماهرینو رای مختلف دي، او تاسو که هم کوم میټیریل لرئ، مواد لرئ، کنټینټس لرئ، نو هغه به را سره هم شریک دی لینکونه. خو د جومات باره کې ما تاسو ته ویل چې د راجاګیره د شکست ورکړه په سوات کې محمود غزنوي، دا دلته هندو بادشاه و په سوات کې راجاګیره، او د قلا وه، قلا چې کله فتح کړه او د دې شکست ورکړو، نو په سوات وډیګرام کې د لومړی جومات جوړ کړو. او دغه دې سیمې ته د اسلام راتګ چې کوم دی د پښتنو سیمې ته د موجوده افغانستان او موجوده پاکستان یا خیبر پښتونخوا چې کومې سیمې دي، نو دغه خو یو اکاونټ شو. د محمود غزنوي د لښکرو چې کله ماتې ورکړه راجاګیره ته په سوات کې، سو راجاګیره دا ثابته شوه چې په سوات کې خو کم از کم په دغه وخت کې هندو شاهي وه، او ظاهره خبره ده چې پخوا د چا پاچاهي وه، نو د هغې په مذهب به زیات خلک وو. نو د اسلام نه وړاندې بیخي نږدې، او دا د البیروني په کتابونو کې هم ذکر دي، البیروني د محمود غزنوي یو اکاونټس یا تاریخ لیکلی دی یا روداد یې لیکلی دی، د هغه د حملو، د هغه د تګ راتګ، د هغه د مهماتو. نو هغه هم لیکلي چې دلته زیاتره هندوان، یعنی د اسلام نه بیخي وړاندې خو هندوان رال. خو د دې نه مخکې چې د هندو مت نه وړاندې
دلته چې ګندهارا سیولایزیشن یا ګندهارا تهذیب جوړ شوی دی، نو د دغه تهذیب بیا ریښې چې کوم دي یا اوریجینیټ شوی دی یا غالب اکثریت چې کوم مذهب و د هندو مت نه مخکې د پښتنو، یعنی اوس خو اسلام د 1040 1030 یا 1013 نه واخله تر 50 پورې په دې حساب کتاب مونږ اندازه ولګو، یعنی دا 10 کاله به ځان ته لږ سپیس ورکړو، اختلاف پکې کېدی شو، خو بهرحال دا 10 کاله ښکته بره د دې نه مخکې هندو مت باندې و، او د دغې نه مخکې د هندو مت نه د هندو شاهي نه مخکې دلته اخري مسلمانانو مخکې چې کومه اخري شاهي تېره شوې ده نو هغه د هندوانو تېره شوې ده، خو د دغې نه مخکې بیا دا د ګندهارا سیولایزیشن زانګو پاتې شوې ده، خیبر پښتونخوا او د افغانستان دا سیمه تر باګرامه پورې. نو دلته بیا او ګندهارا تهذیب چې وده کړې ده یا اوریجینیټ شوی دی، نو د زیاتره خلکو دا خیال دی چې دا او دا غالب اکثریت د علماو د محققینو په دې باندې اتفاق دی چې دلته رایج الوقت چې کوم مذهب و یا فلسفي و نو هغه د بودیست و، او د بودیستو دا فلسفي تقریبا 1.5 کاله چې وه، او که زه نه غلطېږم نو د هندو مت نه وړاندې بودیستو، خو اوس دا چې دا خو موږ د اخري 2000 کالو خبرو وکړو چې هندو شاهي پکې د ډېر لږ وخت لپاره تاریخي آثار هم ښکاري، په آرکیالوجیکل سایټس هم دي هندو شاهي، او هندو شاهي نه مخکې او بیا د بودھ مت نه وړاندې د دې مذهب، نو دې باره کې بیا د خلکو رای مختلف دي. زیاتره د غالب اکثریت خیال دا دی چې د دې دوه مذهبونو نه یعنی د بودھ مت نه د هندو مت نه وروسته مخکې زیاتره پښتانه چې وو نو دا مظاهر پرست و، په څه وخت کې مظاهر پرسته چې هغه په فطرت باندې په اوبو په ونو بوټو او په قدرتي مظاهرو باندې عقیده ساتي، او دغې ته دا دې ته موږ ویلی شو آرین مذاهب، او آرین مذاهب د یو مذهب نوم نه دی بلکې دا د مختلفو فکرونو ته موږ یو بلینډ وي د مختلفو سیمو کې، بیا د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په دې کې تمیز تفاوت راځي. نو یو دا چې او مجوسي نه بلکې زورسټریانز دا چې کوم زردشت یا زرتشت یو ته هم وایي آتش پرستو، نو دا بیا یو لوی غالب اکثریت یا د اوږد وخت لپاره پښتانه په غالب اکثریت کې په دغه مذهب باندې پاتې شوي دي. پښتانه اوس هم د اور تقدس چې کوم دی نو هغه نه صرف خیال یې ساتي بلکې په اور کې د اور د بلولو په ځای کې اوبه اړېله دا اوس هم بد ګڼلی کېږي، یا مازدیګري کې خیرې نه کول دا هم بد ګڼلی کېږي. دغه وخت د نور د پرېوتو دا وخت چې نو دا په آتش پرستو کې یو مقدس وخت و، او غروب آفتاب او طلوع آفتاب، نو دا داسې وختونه چې سهار نه به یو ښه تاثر پرېښودی کېده، کوشش به کېده چې په سهار کې د نور په ختو کې او د نور په پرېوتو کې چاته خیرې ازار ونه کړی شي، بلکې ښه وایبز ښه خیالونه ښه دعاګانې مناجات چې دي نو هغه وشي. نو په پښتنو کې بیا دغه اثر چې دی کلتوري طور ډېر را روان دی، او اثار هم شته، سایټس هم شته زموږ سره دلته په نږدې سیمو کې، ایون دلته په 1 کیلومیټر 2 کې موږ اتشکدې د دغه ایرانی مذهب یا چې آتش پرستو کوم مذهب و د اور عبادت کوونکي، خو دا لازمه نه ده چې په یو وخت کې زیاتره په یو وخت کې د هر ځای د پښتونخوا په ټولو سیمو کې د آتش پرستۍ مذهب و. بیا دغه آرین مذاهب یو تیوري ده، نو آرین مذاهب چې دي نو هغه مختلفو عقیدې وې د هغه. یاره چې څوک وایي پښتانه نو زه وایم بس نو بس دا ته پښتانه نه یې ګران، موږ خو د پښتانه یو، په دې باندې فخر کوو چې خدای پاک پښتانه پیدا کړي یو. نو سر جي د زرتشت په هکله اتھینټک بکس مومني کاکاشي ډېر کتابونه دي، او دا مې یو اورویو زما نن د ذهن کې سیکوینس کې خبرې سمې نه راځي یا لږ ستړی یم ډېر زیات، نو دا مې یو تاثر چې
د اسلام نه وړاندې هندو مت د پښتنو مذهب و او د دې نه مخکې یا په دغه دورانیه کې ښکته بره یعنې ځینې ژبونو کې بیا بودھ مت او سوات کې اوس تاسو وګورئ یا بیر کې نو د بودھ مت دا کوم سټوپاس چې دي او دا کوم تاریخي اثار دي دا خو ښکاره د دې خبرې څرګندونه کوي چې دلته ډېر دغه مذهب نه صرف پاتې شوی دی بلکې مضبوط تاریخي تهذیبي اثرات یې هم پرېښي دي دغه سټوپاس دغه کندرات او د دې نه علاوه د هندو شاهي تاریخي اثار چې دي نو هغه ډېر کم دي خو هندو شاهي پاتې شوي ده شاید د لږ وخت لپاره او بیا د ایراني الاصل چې کوم زرتشت دی نو زورسټریانز د هغې هم بیا غښتلي یا ډېر ښکاره یا ډېر هغه ویزیبل سایټس او علامتونه شته او د دغه خلکو د آتش پرستو د عقایدو د خویونو بویونو چې کوم دی نو اثرات په پښتنو کې شته او ځینې توهمات یا میتالوجي هغه اوس هم د ډي ان اې سره یا د تاریخ سره لګیا ده کیري کوو مونږه نو دا درې مذهبونه خو بیخي ښکاره شو چې پښتانه په دغه درې مذهبونو پاتې شوي دي د اسلام نه وړاندې او اسلام خو ما ذکر تاسو ته وکړو چې 1000 کاله وشو چې پښتنو ته راغلی دی ټوټل 1400 کاله یا 1445 کاله وشو خو دلته د راتګ خبره چې دا د محمود غزنوي او دغه ایرا کې مخکې وروسته دې سیمې ته شاید افغانستان ته مخکې ځینې خلک تبلیغ په سلسله کې د هرات او مزار شریف باره کې ګڼل کېږي چې هلته د صحابه کرامو په زمانه کې خلک راغلي نو تر بیا ښې چارې تر څو چې بیا راځم یو څو ورځې شاید لا تر نه چې ملي سفر لرم غلام نبي فریزاد صاحب خدای دې وکړي چې ستا سفر ښه تېر شي ستا وخت ښه تېر شي خیر دی لایف بیا شي بل وخت به شي بل وخت به شي ځان دې ورته سنبال کړی دی نن دغسې ځان ته هم ټریم ورکړه نه ما خو ځان هسې لږ شو مې عمر کړی دی ټریم کړی مې دی مازدیګر زه مازدیګر پاسم نو سر زمونږ علاقه بازارک مونډه وسم کانی بوتان شته نو دا بوتان چې کوم دي دا د هندو مت او د بودھ مت دواړو شریک اثار دي یعنې په هندو مت کې او خو د هندو مت نه زیات بیا په بودھ مت کې دلته ډېر تاریخي اثار مونږ لرو د شلکنډۍ اړخ ته مونډه نه چې سړی د ټاپ باندې راوړي شلکنډۍ ته ماښۍ ته چې سړی راوړي نو دغه طرفونو کې بیا ډېر ریچ اثار دي د دې او بلکې ځینې تاریخي اثار خو غلا شوي هم دي د مونډا د مختلفو سیمو نه د شپې ویستل شوي دي ستاسو سلامونه کلامونه ته پیرزا صاحب راځمه نو فلحال زه په دې موضوع باندې لږې ډېرې خبرې کوم بیا په دې باندې د خلکو خیالات هم راغونډ کړي دي ځان ته مې چې یو څو سکرینشاټ ډیټا اخیستي وو ما غوښتل چې په دې موضوع باندې زه ارګنایز کړم ځان ته مواد خو بده مرغه مې ونه کړی شو نو د arrival of Islam and the religion بطور religion پښتانو ځینې خلکو دا خیال دی چې پولیتیسټک مطلب کثیر الصوت ویلی شو یعنې په زیاتو خدایانو عقیده د یو نه وحدانیت یا تکثیریت یا په زیاتو خدایانو عقیده نو دا ظاهر خبره ده چې اسلام مخکې دلته د عربي یا سامي مذهبونو پوت فرینډس چې دي نو هغه نشته یعنې د هغې د عیسایت یا یهودیت شاید ریر غوندې اثرات نو هغه د وحدانیت باندې ولاړ مذهبونه وو او دلته چې کوم ویدي مذهبونه وو یا ایراني الاصل مذهبونه وو ایراني الاصل کې دا زرتشت خو بیخي د وحدانیت سره نږدې نظریات او خیالات خو مظاهر پرستي نو بیا هغه پولیتیسټک غوندې دینونه دي بوټي پړق باران لور سپوږمۍ او دا هم ځینې ماهرین د عمرانیاتو وایي چې ځینې اثار په پښتنو کې شته یا ځینې خویونه بویونه چې د اوبو قدر کول د اوبو د ونو بوټو خیال ساتل یا ځینې د فطرت د ځینې مظاهرو باره کې د دې ګمانونه وي لکه دلته دا ګمان تر ډېر وخته پورې و چې موږ باران به وشو نو یا به چېرته د باران نه مخکې وروسته چا مړی کړی نو دا به یو عقیده وه چې ظلم شوی زیاتی شوی دا بارانونه ځکه چې دا چل شوی دا بارانونه ځکه چې دا چل شوی نو دا مظاهر پرستي بیا دا هم په پولیتیسټ مذهبونو کې راځي شهید بابا قبرونه خیر لټول شوي دي اثارو پسې دا په مونډه کې نه په هر ځای کې خو البته د شلکنډۍ اړخ دا زم خلکو هغې کې د باجوړ او یا د چکرې یو ځای بل ځای نامې ګرامې خلک هم شامل دي خو زمونږ ارکیالوجي ډپارټمنټ بیخي د دې خبرو خیال نه ساتي او زموږ چې کوم تاریخي اثار دي هغې د بدمرغه
ورکېږي لګیا دی، خو دې باندې خبرې پکار دي او دا محفوظ کول هم پکار دي. ملک سلمان خان ډېره زیاته مننه چې راغلی دی، اټلي نه یې فکر کوم که نه خطا کېږم. نو نیچر چې کوم دی نو دا پښتنو د اسلام نه مخکې د هندو مت نه یا د بودھ مت نه مخکې تاریخي طور که موږ دغه درې ذکر کړو، یعنې زرتشتي مذهب خو ډېر پخوانی، په هغې کې بیا شاید مخکې وروسته مظاهر پرستي یا د تکثیریت چې کوم د زیاتو خدایانو متعلق یعنې د وحدانیت نه علاوه چې کوم فکرونه دي عقیدې دي نو هغه، او بیا وروسته خو دا معلومه شوه چې د ګندهارا سیویلایزیشن هغه بیا ډېر ښکاره ساینټیفیکلي ثابتېږي چې د ګندهارا دا سیمه وه د کریډل اف د ګندهارا سیویلایزیشن. اوس زه تاسو ته وایم چې ګندهارا ګریو کلچر چې موږ کله خبره کوو په تیمرګره کې په 1964 کې 1964 کې په دې عین ګورګورۍ چوک کې چې احمد حسن داني صاحب کوم ایکسکیویشن کړی دی او کوم ایکسپلوریشنز شوي دي نو په هغې کې د ګندهارا د ګریو کلچر نمونې دي، یعنې د دې خلکو به د نن 3,500 4,000 کاله وړاندې به زموږ د خلکو د مړو ښخولو یا د قبرونو کوم انداز و نو په هغې کې هغې سره لوښي ایښودل او په هغه وخت کې ډېر په ښه طریقه جوړ شوي لوښي دا په دغه قبرونو کې په 1964 کې احمد حسن داني صاحب د پېښور یونیورسټۍ د طالب علمانو د یو ریسرچ پروجیکټ کې دا معلوم کړي دي. تاسو ګندهارا ګریو کلچر سرچ کړئ نو ښه او سالمې نمونې چې کوم موږ سره په دنیا کې میلاویږي، په هند کې، په پاکستان کې، په افغانستان کې، په موجوده سیمو کې ښې او مضبوطې نمونې د ګریو کلچر یا د قبرونو د مړو د سنبالولو ښې سالمې نمونې نو هغې کې تیمرګره کې د ګندهارا ګریو کلچر دا پکې یو ډېر ښکاره او ډېر زیات سایټیشن د دې په انټرنیشنل ریسرچ پبلیکیشنز کې او یا آرټیکلز کې ورکول کېږي نو دا دې هم موږ ته یاد وي چې دا تقریبا دا ډیټ بیک کولی شو، موږ شاته بوتلی شو یا اندازه دا ده چې دا 1500 نه واخله 1800 کالو پورې زاړه قبرونه دي. او که تاسو د هغې عکسونه او هغه ارټیکل وګورئ، ارټیکلز مختلف ارټیکلز دي پی ډي اف کې هم اویلیبل دي انټرنیټ باندې، که تاسو کتلی شئ که لږ سرچ کړئ نو تاسو به پیدا کړئ چې په هغه وخت کې 3,500 4,000 کاله وړاندې د دوی د لوښو د دوی د یوټینسلز د مړو سره چې کوم ښخول نو هغه ډېر په ښه یعنې ډېر په یو آرټسټیک انداز باندې جوړ و، ډېر ښه ویل فینشډ لوښي و، داسې نه چې سړی ګمان نه کوي لکه موږ دا خو ګمان دی چې 200 کاله مخکې به زموږ څیزونه ګنې ډېر رف و منګي او څه چې دا خاورې به جوړېده ډېر رف به جوړېدل، خو چې دغه ته ووینې نو تاسو ته به اندازه وشي چې دا خلک هغه وخت کې هم د دې څیزونو د اوزارو د مولډ کولو بیا د خپلې مرضۍ د دې دا داتونه چې کوم دي د دې څیزونه جوړول موسټلي تانبا او چاندي دا څیزونه یا وسپنه یا د دغې داتونو سره نږدې داتونه پوښتنه ول چې اسلام